تصمیم د بری لومړی شرط دی. داود خان سردار محمد داود خان چې په 20مه پیړۍ کې د افغانستان په پیښو باندې کوم اثر کړی هغه بل افغان نه دی کړی. د سردار محمد عزیز خان زوی دی چې په 1909 میلادي چې برابرېږي د 1288 هجري شمسي کال په کابل کې په یوه سلطنتي کورنۍ کې زیږېدلی دی. د خپل منځني تحصیلات د کابل په استقلال لیسه کې سرته ورسول او په فرانسه کې د کور جوړونې یعنې مهندسي درس ولوست او د کابل په حربي ښوونځي کې یې نظامي زده کړې پای ته ورسولې. د 15 کلنۍ کې په رسمي کار پیل وکړ. په 23 کلنۍ کې د فرقه مشر مقام ته ورسید یا ورسول شو. همداراز په ځینو نورو ولایتونو کې لکه فراه، کندهار او ننګرهار کې د عسکرۍ قومندان، فرقه مشر، نایب الحکومه، علي قومندان او د تنظیمي د رئیس په حیث دندې ترسره کړي او تر دې وروسته د هیواد د کورنیو چارو د وزیر، د ملي دفاع د وزیر او د صدر اعظم په توګه او بالاخره تر 11 کلنې وقفې وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر په حیث وځلید. محمد داود خان تر 1940 میلادي کال پورې د خپل سکتره صدر اعظم محمد هاشم خان تر سیوري لاندې کار کاوه. محمد هاشم خان د خپل واکمنې کورنۍ له هڅې کېدو نه تر 1940 میلادي پورې یعنی 19 کاله د صدر اعظمي چارې په دغه لوړ اختیار سره اجرا کړې. لکه د افغانستان پاچا چې وي هغه خپل دغه سکه وراره داود خان ته هم پوره اختیار ورکړی وو او د هم د خپل د تره په شان خپلې دندې په دغسې غوڅه توګه اجرا کولې چې د هغه له امله په خلکو کې د لیوني سردار په نامه مشهور شو. له دغسې بېخنډه دولتي واک سره روږدی شو چې له هغه پرته ژوند ورته کیف نه لاره. هغه مهال چې داود خان د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو 14 ورځې وروسته یې خپله کابینه او تګلاره اعلان کړه. د پښتونستان د مسالې حل او اقتصادي وده او پرمختګ او رهبري شوي اقتصادي پلان د صدارت د دورې د تګلارې اصلي ټکي وو. د نغلو اوبو د برېښنا دستګاه، ماهیپر او د ډارونټۍ د برېښنا بندونه، د خان آباد، ګلبهار او پلخمري د نساجۍ فابریکې، د سپین زرو شرکت تاسیسات، د غوري او جبل سراج د سیمنټو فابریکې، د بریکټ جوړولو فابریک او د لاسي صنایعو دستګاوې د داود خان د صدارت د دورې بریاوې دي. په همدې شان د بانکونو اساسنامې جوړې شوې، د دولتي املاکو صحیح ثبت شوې، په خصوصي برخه کې پانګه اچونه د حکومت تر مستقیمې رهبرۍ لاندې عملي شوه. 2000 په شاوخوا کې عصري ځمکنۍ لارې بشپړې شوې. د باګرام هوایي ډګر، د کابل او کندهار هوایي ډګرونه، د سالنګ لویه لار، کابل جلال آباد لویه لار د صدارت په دوره کې جوړ شول. د داود خان د صدارت دورې 10 کاله دوام وکړ او د حسن شرق په خبره چې د داود خان په صدارت کې د هغه د قلم مخصوص مدیر وو، په افغانستان کې چې هر یوه خښته ایښودل شوې په هغه یې د داود خان د ګوتې نښه وه. په 1963 میلادي چې برابرېږي د 1442 هجري شمسي کال د داود خان د صدارت دوره پای ته ورسېده او تر دې وروسته یې د 10 کالو لپاره له حکومتي چارو ګوښتوب اختیار کړ او بالاخره یې په 1902 میلادي کال چې برابرېږي د 1452 هجري شمسي کال یې هغه مهال چې محمد ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالۍ ته سفر کړی و کودتا وکړه او واګې ترلاسه کړ. دغه کودتا ځاني او مالی زیان نه درلود او په خپله د داود خان په وینا یوه سپینه کودتا وه. داود خان لومړنۍ وینا چې په حقیقت کې د هغه د حکومت تګلارې جوړوله په همدغه ورځ د راډیو افغانستان لخوا خپره شوه چې د جمهوري نظام جوړښت، د رښتینولۍ ولسواکي وده، د ملي حاکمیت واکمني، د خلکو د پوره حقونو عملي کول، د بیطرفۍ سیاست، د پښتونستان د مسالې حل او د افغانستان ترقي او پرمختګ د دغه وینا مهم ټکي وو. د ولسمشر داود خان د دې دورې د اصلاحي او سیاسي اقداماتو له لویو کارونو څخه د لویې جرګې جوړول او په 1455 هجري شمسي کال د اساسي قانون تصویب او د ځمکې د مترقۍ مالي قوانین وو چې د ولسمشرۍ په دوره کې جوړ شول. همداراز د مجرمینو او جنایتکارانو د مهار لپاره د پولي چرخي د زندان جوړول، له جاپان څخه د ټلویزیون د دستګاه پیرل او د هیواد د قانون پوهانو په لاس او د یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه مصر، الجزیره او عراق د متخصصینو په همکارۍ د هیواد د حقوقي اړیکو د تنظیم په موخه د مدني او جزایي قوانینو جوړول او ځینې نور عمراني کارونه د داود خان د دغه دورې لوی لاسته راوړنې وې. داود خان یو هیوادپاله انسان و. د غوښتل چې خپل هیواد د نړۍ د تمدن له اوسني کاروان سره څنګ پر څنګ روانه کړي او یو داسې انسان و چې له کاره پرته یې په بل څه کې ډېر فکر نه بوخته و. د تفریح او استراحت نه پیژنده. په ورځ کې به یې 14 ساعته کار کوو. د وتلي مورخ پوهان حسن کاکړ په وینا محمد داود خان ملي ارمانونه د پاچا امان الله خان ارمانونو او د حکومت د کولو طریقې د امیر عبدالرحمن خان او محمد هاشم خان طریقې ته ورته وه. د سردار محمد داود خان د جمهوریت دوره په 1908 میلادي کال چې برابرېږي د 1455 هجري شمسي د غویي په اومه د کمونستانو په کودتا سره پای ته ورسېده. سردار داود خان او د هغه کورنۍ د 80 په شاوخوا کې غړي په جمهوري ار کې په داسې حال کې په شهادت ورسول شول چې کمونیستیکي کودتا چینایانو په ځانګړي ډول داود خان ته څو ځله د مرګ او
ژوند په همدې خطرناکو شیبو کې د تسلیمېدو وویل، خو د سردار محمد داود خان هم دا یوه خبره په خوله وه چې زه مې له خپل الله جل جلاله پرته بل چاته نه تسلیمیږم. د داود خان جسد وروسته له 4 لسیزو په 2010 میلادي چې برابریږي د 1493 هجري شمسي کال د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د کابل د پلچرخي زندان په څنګ کې د پولیګون په نامه له یو ځای څخه را پیدا او وروسته له پیژندنې د دارالمان د سکاټ د غونډۍ په ساحه کې خاورو ته وسپارل شول او دغه غونډۍ د سردار محمد داود خان په نوم ونومول شوه.